الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په نننۍ خپرونه کې به د فیصلې د نقض اسباب موجبه بیانیږي، یعنی هغه اسباب چې د تحتانی محکمو، ابتدایي او مرافعي محکمو حکمونه ورسره نقض کیږي. هغه اسباب موجبه د نقض په 4 قسمه دي. لومبی، که موضوع په یو داسې محکمه کې حل او فصل شوي وي چې هغه محکمې ته د حل او فصل صلاحیت نه وي، نو د داسې محکمې فیصله قابل د نقض ده. د پورته محکمې لخوا به دغه فیصله نقض کیږي. مثلا د مثال په طور د نظامی محاکمو او محکمو خپل موضوعات دي چې په هغې کې دوی فقط د خپلو موضوعاتو د حل او فصل صلاحیت لري. همدغه شان د اختصاصي محکمو خپل موضوعات دي او د ملکی محکمو او محاکمو خپل موضوعات دي چې هرې محکمې ته د خپلو موضوعاتو د حل او فصل صلاحیت ورکړل شوی. نو دوی صلاحیت نه لري چې د یو بل موضوعات حل او فصل کړي. که د یو بل موضوعات حل او فصل کړل، نو د پورته محکمې لخوا به د دوی دغه فیصله صادره شوې نقض کیږي او بیرته له نقض څخه به ذی صلاح محکمې ته لیږل کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 643 ماده 232 کې داسې لیکل شوي: ان الاسباب التي توجب نقض الاعلامات على 4 انواع. الأول أن تكون المحكمة التي أعطت الإعلام قد نظرت في الدعوى خارجا عن وظيفتها ومأذونيتها النظامية. دویم سبب د نقض د فیصلې، که د یوې محکمې حکم او فیصله د اصول او مقرراتو خلاف صادره شوي وي، نو دغه فیصله به هم د پورته محکمې لخوا نقض کیږي او له نقض پس به بیرته د اصلاح لپاره هغه محکمې ته دوباره لیږل کیږي چې په کومه محکمه کې د اصولو خلاف صادره شوې وه. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی صفحه 643 ماده 232 کې داسې لیکل شوي: الثاني ان يكون قد حكم خلافا للقانون. دریم سبب د نقض د فیصلې، که په یوه محکمه کې
د دعوې جریانات د محاکمتي اصولو او شرایطو خلاف عملی شوي وي، نو دغه فیصله به هم د پورته محکمې لخوا نقض کیږي او بیرته له نقض څخه به اړوند محکمې ته لیږل کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 643 ماده 232 کې داسې لیکل شوي: الثالث أن يكون مجرى الدعوة بصورة مخالفة لأصول المحكمة. څلورم سبب د نقض د فیصلې: که په یوه موضوع کې متعدد فیصلې صادرې شوي وي او دغه صادرې شوي فیصلې په یوه موضوع کې وي او له یو بل سره په حکم کې هم مخالفې وي او په خپلو کې په حکم کې توپیر هم ولري، نو داسې متعدد فیصلې به هم د پورته محکمې لخوا نقض کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 643 ماده 232 کې داسې لیکل شوي: الرابع أن تكون الإعلامات التي أعطت بحق مادة واحدة مباينا أحدها للآخر. دا یاد لرئ هغه فیصلې چې نواقص او نواقض هم ولري او قابل د نقض وي، که د معترض لخوا پر هغه نواقصو اعتراض هم وجود ونه لري او اعتراض پرې ونه شي، او یا د معترض لخوا پر بعضو نواقصو اعتراض شوی وي او بعضې ترې پاتې وي، نو د معترض د اعتراض نه کولو په صورت کې هم د تمیز ریاست کولی شي چې هغه فیصله نقض کړي، اگر که د معترض اعتراض هم پرې وجود نه لري. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 655 ماده 241 کې داسې لیکل شوي: اذا كان في الإعلام مخالفة صريحة للقانون وأصول المحاكمة ينقض، وإن لم يكن الاعتراضات التي تورد لأجل نقض الإعلام كافية للنقض. یو فیصله د اصولو خلاف کله ګڼل کیږي؟ د یادونې وړ ده او دا یاد لرئ چې یو فیصله د اصولو او مقرراتو خلاف هله ګڼل کیږي چې هغه اصول او مقررات لغوه شوي نه وي، بلکې د فیصلې د صدور پر وخت او صادرېدلو پر وخت هغه اصول او مقررات مرعي الاجرا وي، او که د فیصلې د صدور او صادرېدو پر وخت هغه اصول او مقررات مرعي الاجرا نه ول، بلکې هغه اصول او مقررات لغوه شوي وو، نو یاد لرئ چې د داسې اصولو او مقرراتو لغوه شوو خلاف که فیصله صادره شي،
نو دې فیصلې ته بیا د اصولو خلاف فیصله نه ویل کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 640 ماده 240 کې داسې لیکل شوي: ان الاعلام الصادر بحق مادة ما لا ينقض ما لم يكن مخالفا للقانون الذي هو دستور العمل حين وقوع تلك الماده. همدغه شان د یادونې وړ ده که چیرې د مقاولې صورت وي، یعنی دوه کسان خپلو کې اتفاق وکړي او تعهد وکړي چې یو طرف به په معینه موده کې دغه معین عمل سرته رسوي او هغه بل طرف به دغه معین عمل په بدل او عوض کې معلوم اجرت ورکوي او د دوی په منځ کې پر دغه تعهد یو سند هم ولیکل شي. پس تر لیکلو د سند څخه د دوی په منځ کې اختلاف راشي او هر جانب د سند تفسیر او وضاحت او تعویل د خپل ځان په نفع کوي او د محکمې حکم هم د هغه صریح او معلوم سند د مفاد او تفسیر خلاف صادر شوی وي، نو یاد لرئ چې دغه صادر شوی حکم د محکمې به هم نقض کیږي، ځکه چې د سند تشریح او توضیح غلطه شوی او په هغې د محکمې حکم هم بنا شوی. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 640 ماده 240 کې داسې لیکل شوي: عند رؤية دعوى ناشئة عن مقاولة إذا أول معنى مخالف لمفاد السند الصريح المتعلق بتلك المقاولة أو لحكم القانون والنظام الذي يتعلق بها ينقض إعلام الدعوى الصادر بخصوصها. او همدارنګه هغه فیصلې چې د محاکمو لخوا صادرې شوي وي خو د عدم صلاحیت له وجې، یعنی د دوی صلاحیت نه وي چې دغه فیصلو حل او فصل وکړي. د مثال په توګه د یوې ولسوالۍ ابتدایه محکمې د بلې ولسوالۍ د ابتدایه محکمې مربوطه موضوع کې فیصله صادره کړي، یا د یو ولایت مرافعه محکمې د بل ولایت د مرافعه محکمې مربوطه موضوع کې فیصله صادره کړې وي، نو د عدم صلاحیت له وجې د تمیز ریاست لخوا به د دوی صادرې شوې فیصلې نقض شي او د نقض نه پس به اړوند مربوطه محکمې ته واستول شي چې مربوطه محکمه پکې خپله فیصله صادره کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبناني صفحه 650 ماده 243 کې داسې لیکل شوي: اذا نقض اعلام بسبب عدم صلاحية المحكمة ووظيفتها
فمحكمة التمييز تحيل الدعوى رأسا إلى المحكمة التي تتعلق بها رؤيتها. محکمه مرجوع الیها، یعنی هغه محکمه چې د تمیز ریاست لخوا یې فیصله نقض شي او نقض شوی فیصله بیرته د اصلاح لپاره همغه محکمې ته ورولېږل شي، نو په دې صورت کې نوې عریضې د عارض ته ضرورت نشته، بلکې همغه عریضه چې د تمیز ریاست ته عارض لیکلې وه همغه کافي ده. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 662 ماده 248 کې داسې لیکل شوي: لا حاجة إلى تقديم استدعاء جديد من جانب صاحب الدعوة لأجل تصحيح حكم الإعلام المنقوذ في المحكمة التي يعود إليها أو لأجل رؤية الدعوة، فإن إبراز وإراءة إعلام محكمة التمييز كاف. کومې فیصلې دي چې د تمیز طلبۍ حق نه لري؟ دا یاد لرئ چې هغه فیصلې چې د تمیز غوښتنې یا د تمیز طلبۍ حق نه لري په لاندې ډول دي. لومبی چې په اقرار بناوي، یعنی د محکمو هغه احکام او فیصلې چې په صریحي او ښکاره اقرار بناوي. د مثال په طور د مدعی تر دعوا کولو وروسته مدعا علیه اقرار او اعتراف وکړي او د مدعی حق پر ځان ومني او دغه اقرار د مدعا علیه د محکمې په حضور کې ترسره شي او 2 کسان پرې ګواهان هم ونیول شي چې دغه دواړه ګواهان د مدعا علیه پر اقرار گواهی هم کوي چې دغه مدعا علیه د مدعی حق پر خپل ځان ومنو. دویم چې د تمیز طلبۍ او تمیز غوښتنې حق نه لري د ابراء او براءت صورت دی، یعنی مثلا مدعی له خپلې دعوې تیر شي او مدعا علیه ته ابراء وکړي او ووایي چې زه نور پر دغه مدعا علیه په دغه موضوع کې دعوه نه لرم، نو په دواړو صورتونو کې یعنی د اقرار کولو او یا د ابراء ورکولو نه پس که دوی تمیز طلبه شي او له خپل اقرار او یا له خپل ابراء ورکولو څخه انکار وکړي او داسې قوي دلایل ونه لري چې د اقرار او یا د ابراء وثیقه پرې مشبوه وګرځوي، نو په داسې صورت کې چې مدعا علیه د مدعی پر حق منلو اقرار کړی او د اقرار وثیقه یې هم ورکړي او یا مدعی مدعا علیه ته ابراء ورکړي او د ابراء خط او وثیقه یې هم ورکړي او په اقرار خط او ابراء کې هیڅ قسمه مشبوهیت هم وجود نه لري، نو په دې صورت کې د دوی د تمیز طلبۍ حق ساقط دی، تمیز غوښتنه او تمیز طلبي به یې نه قبلیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب مجلة الاحکام 1821 ماده کې داسې لیکل شوي:
يجوز الحكم والعمل بلا بينة بمضمون الإعلام والسند اللذين أعطيا من طرف قاض محكمة إذا كان سالمين من شبهة التزوير والتصنيع وموافقين للأصول. دریم صورت چې د تمیز غوښتنې او تمیز طلبۍ حق نه لري دا دی چې کله طرفین د قضیې یعنی مدعی او مدعا علیه د یو حکم او ثالث شخص پر فیصلې او حکم رضایت وښایي، نو د رضایت ښودو نه پس د دغه حکم شخص فیصله او حکم قطعی ګرځي، نو که پس له دې کوم جانب هم تمیز طلب کیږي نو د تمیز طلبۍ حق نه لري، تمیز طلبي یې ساقطه ده، نه به قبلیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب مجلة الاحکام العدلیه 1815 ماده کې داسې لیکل شوي: اذا فصل احد الدعوة الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم في ذلك ورضي الطرفان بذلك وأجاز حكمه ينفذ حكمه. څلورم صورت چې د تمیز غوښتنې او تمیز طلبۍ حق نه لري دا دی چې طرفین یعنی مدعی او مدعا علیه په خپلو کې تعهد کړی وي او د دوی تعهد رسمی صورت هم نیولی وي او تعهد داسې وکړي چې د دې فیصلې نه پس که هغه د ابتدایي فیصله وښایي او که د مرافعي فیصله، نو تعهد داسې وکړي چې د دې فیصلې نه پس مونږ بله فیصله نه غواړو، مونږ پر همدې فیصلې قناعت کوو او د هر چا پر نفع او یا ضرر چې فیصله صادره شوه له دې پس به پورته محکمې ته نه ځو او د تمیز غوښتنې او تمیز طلبۍ حق هم ساقطوو، تمیز طلبي نه غواړو. او یاد لرئ علاوه له دې اقرار څخه د تمیز طلبۍ یا مرافعه طلبۍ حق ساقطولو په هکله لیکلو هم وړاندې کړي، نو په دې صورت کې یو جانب هم تمیز طلب کیدی نشي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب مجلة الاحکام العدلیه 1406 ماده کې او د هغې په شرحه درر الحکام کې داسې لیکل شوي: الاقرار بالکتابة کالاقرار باللسان كما يؤاخذ الإنسان بإقراره الواقع بلسانه يؤاخذ أيضا بإقراره الواقع بالكتابة. د یادونې وړ ده چې بعضې فیصلې چې قطعي هم ګرځېدلې وي، قطعي هم وي، لیکن باوجود د دې بیا هم قابل د رؤیت دی د تمیز لپاره، یعنی د تمیز ریاست به یې ګوري اگر که قطعي ګرځېدلې وي، چې تفصیل یې په لاندې ډول دی. لومبی هغه فیصله د مرافعې چې د انقضای میعاد له وجې قطعي ګرځېدلې وي، لیکن بیا هم قابل د رؤیت د تمیز ده، تمیز به یې ګوري. دویم هغه فیصلې د مرافعې چې قطعي ګرځېدلې وي او حکم قطعي وي، لیکن بیا هم قابل د رؤیت د تمیز دی، ځکه چې اصل واقعیت
او حقیقت ته اعتبار ده. دا چې فیصله د محکمې قطعي ده او یا غیر قطعي، دې ته اعتبار نشته. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن روستنباس اللبنانی صفحه 618 ماده 218 کې داسې لیکل شوي: ان اعلامات الحكم الصادرة من المحاكم الاستئنافية والتي تصدر بصورة قطعية من المحاكم الابتدائية بمواجهة الخصمين والتي تتضمن حكما غيابا وتنقضي فيها مدة الاعتراض على الحكم، والإعلامات الصادرة من المحاكم الابتدائية وهي قابلة الاستئناف وقد اكتسبت صورة قطعية بمزي مدة الاستئناف هي جميعها قابلة للتمييز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.